د کابل ښار په کوټه سنګي کې یو کراچیوان ځان له پله څخه ولې غورځولی؟ آیا مړ شوی که ژوندی دی؟ په ښارونو کې چې خلک د ژوند د یوې ګولې ډوډۍ لپاره ستړي تیروي، خو هلته کله ناکله داسې دردناکه پیښې او غږونه پورته شي چې هم زړونه دردوي او هم یې ژړوي. یو انسان چې د ژوند د بقا او ښه والي لپاره هڅه کوي، یوه تازه دردونکې پیښه شوې. داسې یوه پیښه چې نه یوازې وجدان راویښوي بلکې د ټولې واکمنۍ سیستم هم لړزوي. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پیښې څو لیدونکو ویلي چې پرون سهار د کابل په میرویس میدان یا کوټه سنګي کې د اسلامي امارت د واکمنۍ د ښاروالۍ کسانو له یو کراچیوان څخه د هغه لاسي کراچۍ یوړه چې وروسته کراچیوان ځان د کوټه سنګي له پله څخه لاندې غورځولی دی. ځایي خلک وایي چې د نوموړې واکمنۍ د ناحیې چارواکو لخوا د لار غاړې کراچیو تر ټولولو وروسته یو کراچیوان د دې کار په غبرګون کې خپل ځان د کوټه سنګي له پله څخه لاندې غورځولی دی. دوی وایي کله یې چې ځان راوغورځوه خلک پرې ورټول شول، خو هغه وختي ساه ورکړې وه. تر اوسه پورې د نوموړې واکمنۍ چارواکو د دغه کس د مړینې او د دې پیښې رامنځته کېدو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د پیښې د لیدونکو په وینا یاد کس له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان و او د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره یې په لاسي کراچۍ کې بیلابیل توکي پلورل. د پیښې یو لیدونکي په یو ویډیو کې ویلي په افغانستان کې دندې نشته، خو څوک چې د خپل ځان لپاره یو کاروبار جوړوي بیا د ناحیې او ښاروالۍ لخوا ورڅخه پیسې اخیستل کیږي او کار ته نه پرېښودل کیږي. دوی نیوکه کوي چې د فلسطین په پرتله په افغانستان کې ډیر ظلم روان دی. دوی همداراز ډیروي موږ په کابل کې ژوند کوو، باید د کور او برېښنا پیسې تحویل کړو، چې کار ونه کړو نو د شپې به مو اولادونه څه خوري. هغوی نیوکه کوي چې د اسلامي امارت په واکمنۍ کې هغه څوک خوښ دي چې دندې لري، خو 90% نور ولس له دغې واکمنۍ څخه یو واټن اخیستی دی. دوی نوموړې واکمنۍ ته خبرداری ورکوي چې که وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي، لرې نه ده چې یوه ورځ به وګړي د یادې واکمنۍ پر ضد پاڅون وکړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.